शेख उल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब द पूरा तर्जुमे द पारा ज़मूंग द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कई मुंग बता सुता द टोल कुरान शरीफ तर्जुमा प पश्तो ज़बा की द मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब आवाज़ के अपलोड को जज़ाकुमुल्लाह من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة بقرة اول سپارہ یوشتم دویشتم آیات سورة بقرة اول آیاتونو کی دکرا مومنانو حال او صفات اللہ پاک بیان کری دی ورپسے پدوو آیاتونو کی د سوچه کافرانو حال اللہ پاک بیان کر بیا په 14 آیاتونو کې د منافقانو حال بیان شو دین پس آیاتونو کې عام خطاب اللہ پاک کئی د ہدایت قبل ولو او نه قبل ولو په معیار باندې د انسانانو درې ډلې جوړې شوې دي یو کرا مومنان دویم کرا کافران او دریم منافقان نو دریو واړو ته خطاب کیږي په دې آیات کې اللہ پاک دے آیاتونو کی دا توتیہ او تمہید په شکل کی خطاب کی اول دا مخلصین و مومنانو دویم دا خالص کافرانو او دریم دا منافقانو نو دې دریوانو ډلو ته خطاب کیږي دې دپاره چې د الله عبادت کوي د پیغمبر علیه السلام طاعت تابعداري کوي دا دعوت ورکړی شو
د دې رکو په دې دوه آیاتونو کې د الله د وحدانیت او د هغه د عبادت اختیارولو دعوا په عقلي دلایلو سره ثابتولی شي. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات دی او د پیغمبر علیه السلام د رسالت د ټولو نه لویه معجزه قرآن مجید باندې د کافرانو د طرف نه د شبهاتو جواب دی. ورسره د پیغمبر علیه السلام د رسالت او د قرآن مجید نه انکار په وجه د وعید یعنی سزا او د دې په منلو سره بشارت او خوشخبری ده. او په آخر کې بیا یو ځل د انعاماتو په ذکر کولو سره خلکو ته د الله د بندګۍ اختیارولو دعوت ورکړی شوی دی. یا ایها الناس اے خلکو، یا ایها الناس اعبدوا، اے خلکو عبادت کوئ، ربکم د خپل رب، هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی دی، الذي خلقکم هغه رب چې تاسو پیدا کړی دی، والذین من قبلکم هغه خلق پیدا کړی چې تاسو نه مخکې دي، یعنی تاسو پلار نیکه پیدا کړی دي، عام مخلوقات پیدا کړی. نو یا ایها الناس کہ عبادتوں کا یعنی خپل پورا طاقت پر مکمل فرماندہ باردارے دا اللہ کے خرچ کا او دا یری او دا لوئے دا مخا دا نافرمانے نے زان اساتا، یعنی عبادت او کا دا خپل رب دا اللہ گن صفتون دی او پٹول صفتون کے دل تک کے صفت دا رب یہ روڑ دے کے دا حکمت تے چپ دے کے دیوی دعوی سرا دلیلم را گئی. دا پدے آیات کے داخ کا رشوی دا چی دا عبادت مستحق اللہ پاک دے، ولی وی زکا چی اللہ دا انسان پرورش کون کے تربیت کون کے ذات تے. دا یو معمولی ساز کی نا کل خیشتا انسان جوڑ کر دلیدل طاقت ورک سترگی ورکڑی دی، دا اوریدو طاقت ورک وگونے ورکڑی دی، دا سوچ فکر دا پارا زڑے ورکڑی دی. بیا دا بقا او پا دنیا کے دا اسیدو اسباب او وسائل پیدا کری دی. نو بل سوک دا سی نشتا چی دا ٹول ضروریات بولا پورا کی. نو دا عبادت لائق امدق اللہ دے. اس درې ډلې د انسانانو دي، نو هر یو ډلې ته په دې کې ځان له طریقه باندې خطاب دی. یا ایها الناس اے خلقو، نو کافرانو ته د دې جملې د خطاب معنی دا شو چې اے کافرانو انسانانو، اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادتو کے مخلوق پرستی پریگ دے، توحید اختیار کے. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے کافران و خلقو، دا یو اللہ عبادتو کے دا غیر اللہ عبادت پریگ دے، مخلوق پرستی پریگ دے، دا مخلوق پرواہ مکوا، توحید اختیار کے. یا ایها الناس اعبدوا، اے کافرانو وحدو ربکم، خپل یو رب امنے، وحدو توحید امنے، یو اللہ امنے. او منافقانو تا چی خطاب شی یا ایها الناس اعبدو ربکم، اے منافقانو خلقو، نفاق پر ایک دے، اخلاص پدان کے پیدا کے. منافقان میں جوڑے گے، مذبذب میں جوڑے گا کہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے.
اس بند نه جوړ شي، نه به د دین شي او نه به د سادین شي. اخلاص پدان کې پیدا کا، منافقانه طرز دې پرېږده، او عام ګناهګارانو مسلمانانو ته چې خطاب شي نو بیا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے ګناهګارو مسلمانانو د گناہ کار پرېږده، کامل طاعت تابعداري د الله اختیار کې. او چې کم متقیان بندیان دي نو هغوی ته د خطاب معنی دا شوه یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے کامل متقیانو مسلمانانو خپل طاعت او عبادت د رب باندې ہمیشہ ثابت اوسیږي او په دې طاعت تابعدارۍ کې ترقی حاصله کې. دے دے پورے دریو ڈلو تا بلکہ سلورو ڈلو تا خطاب پا مختلف انداز شو. یا ایوہ الناس عبدو ربکم، اے طول خلقو عبادت اکے دخپل رب. الذی خلقکم، اغا اللہ چتا سے پیدا کریے، والذین من قبلکم، اغا خلقی پیدا کری چستا سو نمخ کری. پدے جملہ کی اللہ پاک انسان تا دخپل زان پبارکی او دخپل پلار نکو مشران پبارکی دعوت فکر ورکو، چی دخپل زان متعلق او دخپل مشران پبارکی سوچو کا نتوی او ندے مور پلارو، نستا وجود نو نو دا اللہ رحمتنا پتا بسرنگ راغلوی چی توینا. نو اول دا نعمت دا اللہ اومنا چی اللہ دا نش دا پردین را اویستے شتی اکللی، نو چی موجود اکلی نو بیا در بانی دا رحمتنا باران کلی. نو اول دنیا تستا راتلل دا زان لیو عظیم نعمت تے. تنوے اللہ اشتکلے، خلقکم پیدا اکلے اشتے اکلے، دا نیش دا پردے نے راوستے او اشتے اکلے، دا نیس نے ہست کلے، دا عدم نے وجود تراوستے. نو یواز اتنا والذین من قبلکم، ستاسو نمخ کے ستاسو پلار نکے ام پیدا کری دی، تے پیدا کرلے یو عظیم نعمت درک. پا دی دنیا کے یو خشتہ حسین و جمیل شکل درک، دیر خشتہ حسین و جمیل، او بیا دا کائنات استا تابع کرل نو تم دا اللہ تابع شا، او تچ دا اللہ تابع کیگی نو پا اغا طریقہ تابع شا کما طریقہ چتا تا محمد الرسول اللہ خولی دا صلی اللہ علیہ وسلم، دا اغا وفادار امتی جوڑ شا. نو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دا عرص استاری. خود غلام مصطفیٰ جوڑ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگ و غیرت پدان کرا پیدا کا، بے ننگ م جوڑے گا بے غیرت م جوڑے گا، پخپل محمد الرسول اللہ ننگو کا تابدار شاہ. نو حسین و جمیل شکل درک کائنات استا تابع کرل، دا ټول کائنات استا لپاره مزدوران پیدا کړی دي، د دینه د نفع د اغشتو طاقت در کړی دی، قوت در کړی دی. ته د خپل عقل فکر نه کار واخلا او دا دنیا خپل قابو کې راولا. نو دا دومره احسانات چې در باندې کړی دي، نو کم ذات چې تا باندې دومره احسانات کړی دي هغه لایق ده دی چې ته ورله عبادت وکړه. دا هغه په مخ کې عاجزي اختیار کا،
تزلل اختیار کا او دا هغه د یری او د عظمت د خاطره دا هغه هیڅ قسم مخالفت او نافرمانی مکوا. دلتا اللہ فرمائی خلقکم تاسو پیدا کرے والذین من قبلکم وغا خلقیم پیدا کری چستاسو نمخ کری والذین من بعدکم ندی ویلی من بعدکم دے ندی ویلی وی پدے کہ یو اشارہ را کہ دا امت اخیری امت تے دے نپس بل امت نہ پیدا کی گی. ختم نبوت تپک اشارہ را کہ بس نبوت ختم شو او دا اخیری امت تے او دا دے امت نرست ببل امت نہ پیدا کی گی. نزکا من بعدکم او نوے من قبلکم ویلی دی. تر قیامت پوری نور امتون نرازی. لعلکم تتقون شاید چتاسو بچے یعنی دا اللہ دا بندگے اختیار ولنا پس دا مخالفت دا اللہ نبا بچے زانو ساتے نو امید دی چتاسو با دا جہنم نا پا آخرت کے او دا گناہونو نا فرمانو نا پا دنیا کے بچے. لعلکم تتقون شاید چتاسو بچے یعنی دا اللہ بندگی اختیار کے دا اللہ دا مخالفت و نافرمانے نزانو ساتے نو امید دی چتاسو با دا جہنم دا عذاب نا آخرت کے بچے دا گناہون و نافرمانون و پا دنیا کے بچے. لعل مانا شاید امید کی نیشی خو شہنشاہانہ کلام کی چی دا کم سیز پبارا کے دا امید کلمہ راشی دا شاید کلمہ راشی دا شاہانو پا کلام کی نو دا اغین مراد یقینی طور بانے دا اغی کار کے دل وی. نو دا اللہ پا کلام کے ہم دا دی کلمے معنی و مطلب تحقق دے یقینی والے دے یہ بے شک تب متقی شی خو عبادت دا اللہ کا. الذي جعل لكم الارض فراشا دا اللہ غذات تے جعل لكم الارض فراشا جو جوڑا کرے دا دازمک استاسو دا پارا فرش یو اوار میدانی در لجوڑ کرے دی. اللہ غذات تے چکر زولے دا استاسو دا پارا ازمک فرش والسماء بناء او اسمانی در لچت جوڑ کرے دی. مخ کے آیات کی دا اغی انعاماتو بیان اوشو کہ دا انسان دا ذات سر تعلق ساتی اور دی آیات کے دا اغی انعاماتو بیان دے کہ دا انسان گیر چاپیرا مخ کے رستو سیزنو سر تعلق ساتی. روان دے آیات کے پا عقیدی دا توحید باندے انفسی دلائل لی کہ دا انسان دا نفس سر تعلق دے اور پدی آیات کے آفاقی دلائل و سرا آفاق دا دنیا اطراف گیر چاپیرا نو دے آفاقی دلائلو کے دا طولو نمخ کے دزمہ کے پیدائش ذکر دی. الذي جعل لكم الارض فراشا اللہ غذات تی چی گرزولی دستاسو دا پارزمہ کا فرش در لجوڑ کری دی نخو دا اوبو پشانت نرم دا چی ڈوبی گی پکی او نلک دا کانی دا اس پن سخت را چی دا خپل ضرورت دا پارے کنولم نشی بلکہ دا نرمے و دا سختے پا منز کے جوڑا دا چی انسان پہ قرارے او اسیدل کولی شی او دا خپل ضروریات دا پارے استعمالو لی شی. دا زمکا اوار تختر فرش دی فراش اوار فرش تختہ ومن کو پسکول کی ویلی چی زمین گول ہے زمکا گول دا نو دے دے کہ خودے انہوے چی زمین گول ہے او پسکول کی سینس والا ہوئی چی زمکا گول دا او گلوب امراتا پسکول کی اخیوی زمکا دقا سے گنڈس کے دی دے قرآن کے اللہ وی اوارا تختنا او اسکول کی راتا گنڈس کے خولی وی گنڈس کے لئے گلوب دے کرنا کرے ارض. سوال اداو چیزمکا اوارا دا
قرآن کی وی چی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، دا ازمکا فرش دے. نو سینس والا چی وطا گول او قرآ او گلوب وی، نو دا دے سوال جواب دارے چی ازمکا پا ظاہری شکل کی پا نظر کی یو اوار تختا اخکاری پلنا او اگدا پا نظر راضی. اور دا قرآن مجید دا بیان طریقہ دادا چی پا دے کے دا عام خلق دا سوچ فکر او دا عقل خیال ساتلی شوی دی. دا سے بیان کی گی چی پاغے باندے ہر عالم او امی دا خار اسیدن کی دا بانڈی اسیدن کی ٹول پی گی، او دا بیان دا حقیقت او دا واقع مخالف ہم ندے. نظمکا پا ہر شکل چیوی خو پا ظاہری نظر کے دا عام خلق پا نظر کے غوڑے دلے پلنا اگدا پراتا دا. لہذا قرآن شریف دا دے دا پارا اغا لفظ استعمال کے چی پاغے کے دا عام خلق خیال او لحاظ ساتلی شوی دے، او عام خلق پا آسان باندی پوئی گی. اس کا قرآن ویلی چی زمین گول ہے، نو بیا بدے عوام ہوئے چی دا سنگا گول لا، نو اسی او پیچی دا مسئلہ جوڑے دا او فیدہ پکی نوا. نو دا عام خلق پا نظر چی سنگا اوار اخکاری، نو خدایوی اوار تخترا. الذي جعل لكم الارض فراشا، اللہ غزات تے چزمکے گرزولی دستاسو دا پارا فراش فرش، والسماء بناء، اسمان استاسو دا پارا چت گرزولی دے. نو دا دویم دلیل دا اللہ پاک پا توحید باندے پا دے آیات کی دے چی دا اسمان پیدا کری دے، نو اسمان تے چت ویلی دے. نو دا قرآن دا آیاتوننا دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثنا دا اسمان وجود ثابت تے، اسمانو نشتا او و اسمانو ندی. قرآنی آیاتنا او احادیث دا پیغمبر علیہ السلام پا دے دلیل لے چی و اسمانو ندی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نازل کری دی من السماء دا اسمان دا طرف ماءً اب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس را استلی دی به پدے ابو باندے من الثمرات میوجات، رزقا لكم روز استاسو دا پارا. دا پنزم دلیل پدے دعوی باندے کہ عبادت دا یو اللہ کا، اللہ دا اسمان دا طرفنا اوبا نازلی. بیا پدے اوبو باندے قسمہ قسم میوے غلے گیاگانے رائستل چی اگر دا انسانانو دا حیواناتو دا پار روزی و گیا. نو دا انتظام دا باران پا ذریعہ باندے دا صرف اغزاد کئی چی اگر یو دے او کامل قدرت والا دے، ہم دا قضات دا عبادت لائق دے، دا غزات ستاسو پرورش کئی. نو کم ذات چی دا دمرا لوی نظام دا انسان دا تربیت و پرورش چلی او دا انسان دا روزے اسباب پیدا کئی، او دے انسان تا پا دنیا کے دا جند دا لذتن و دا مزو لطف او مزور کئی. نو ہم دا قضات دا عبادت لائق رے. ازمکہ کی چلا سمر چیزوں دا انسان دا پیدے دا پارا پیدا کی گی، پدے کہ دا انسان کسب او عمل لر دیر کم دخل لے. انسان سو کی ازمکہ واری گوٹ چاری پکیو کی تخم پکیواچی، اس دا تخم پا دے ازمکہ کے محفوظ ساتل دا دا زمیدار کار دے کدا دا اللہ. بیا پا دے ازمکہ کے دا زرغونے قوت پیدا کول دا دا اللہ کار دے. دا دے تخم نا جرڑ او تیغ راوتل دا دا اللہ کار دے. بیا دا تیغا برا چرا اخطلا دا مضبوطول و پا دے کے میوہ پیدا کول دا دا اللہ کار دے. دے کے دا بلچا سکار نشتا، دا خالص دا اللہ پا قدرت بانی کی گی. نو چے انسان دا دے فطری و طبعی تقاضو
پورا کول الله کوي نو انسانا د خپل عقل نکار والا فلا تجعلوا لله اندادا پس مگر زوی تاسو د الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ حال دا دی چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا ټول تصرفات بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو خلاصه دا شوه چې په دې آیاتونو کې د هغه څیز دعوت ورکړی شوی دی چې هغه د ټولو آسماني کتابونو او د تمامو پیغمبرانو در علیگلو اصل مقصد دی یعنی صرف د یو الله عبادت او بندگی کوا او دیتا توحید وی عقیده د توحید اولرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين